نجلۍ د دوو لیوانو په منځ کې خیالي تصویر چې د سحر رحماني په وړو جادوګرو لاسونو نقاشي شوی دا د دغه هنر د زده کولو لپاره هیچ چاته نه ده ورغلی او نقاشی په خپل ذهنی مینه او شوق زده کړې او پاللې ده. خودم آماتوریت گرفتیم، قبلا کدام استاد نداشتیم و اینمی ذهنیت وقتی برام ایجاد شد وقتی که از طفولیت یعنی گرافیتی را خوش داشتم و آماتور کار میکردم تا هنوزم آماتور کار میکنم. 15 کلنه سحر چې د کابل ښار د یو ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکې ده، خیال او احساس یې له تصویرونو نه ستر دی. دا یوازې یوه اماتوره نقاشه نه بلکې د کالیو طراحه هم ده. سحر ملا تړلې چې په همدغو رنګونو د ټولنې له څو رنګۍ سره مبارزه وکړي. حال دا چې پوهیږي د یوې ښځې په توګه ورته دغه کار ستونزمن دی. من مردم افغانستان هم میدیدم که زندگیشان کاملا یک نواخت شده. رنگ ها در زندگیشان کدام ارزش نداشته و من خواستم رنگ ها را به زندگی اینا برگردانم، بر زندگیشان یک رنگ دیگه بدم و چون نقاشی های من تمامش تخیلی است، نقاشی های من را دیده به یک دنیای تخیلی دیگه برن. فکرشان از دغدغه های مثلا روزگار، مشکلاتی که در زندگیشان است فکرشان دور شوه و حتی به یک لحظه هم شده از مشکلاتشان دور شده و داخل یک دنیای دیگه شده. په افغانستان کې ډېرې لږې نجونې شته چې د خپلو خیالونو او احساساتو د څرګندولو لپاره د خپلو کورنیو ملاتړ له ځانونو سره ولري. سحر در علاوه از اینکه یک نقاش آماتور است، در کنار لیاقت خودش تشویق فامیلش باعث شده که امروز یکی از بهترین نقاش‌ها در افغانستان باشه. ما در خانواده در کنار از اینکه خواهر کلان تنها سحر یکی نداره، با چند خواهرها هستیم که از سحر حمایت میکنیم. کارهای سحر واقعا فوق‌العاده است و وقتی آدم حمایت خانواده رو داشته باشه مطمئناً که از لحاظ ذهنی و روحی آرام میباشه. خلق هم د سحر دغه نوو کارونو ته متوجه دي. نقاشی های سحر جان وقت مشتری ها میآیند میبینن بسیار یک حالت روحی خوب برشان رخ میده، یعنی بسیار مشتری ها خوش میشن از اینکه یک رنگ و موزی را میبینن در روی دیوارها، یک رسومی ها و نقاشی های تخیلی که منتلی بسیار برشان خوب است. په افغانستان کې پر دیوالونو نقاشي کول ډیره مخینه نه لري، خو په دې وروستیو کې په څرګنده توګه تر سترګو کیږي. ځوانه سحر د خپلو نقاشیو له لارې خلکو ته د سولې او له تاوتریخوالي او له جنګه د پاک ژوند پیغامونه رسوي.